یو ډېره ښایسته او مشهوره واقعه درته وایم، ډېر زیات عبرت دی پکې. امام رازي رحمه الله په اړه ده. کله چې امام رازي رحمه الله وفات کېدو، هغه اخري شېبې چې کله راغلې، په دغه اخري وخت کې ورته شیطان راغلی. شیطان ورته وایي د امام رازي رحمه الله ته اوس ګمراه کوي. په اخر وخت کې ګوره شیطان په انسان باندې کوشش کوي چې د ایمان نه خلاص کړي. شیطان امام رازي رحمه الله ته راغی، ورته وایي چې ای امام رازي ته خو مړ کېږي او لږ وخت بعد به د الله سره ملاقات وي. تا کوم داسې عمل دی چې هغه الله ته وړاندې کړي او ځان پرې د جهنم نه خلاص کړي؟ کوم عمل دی داسې چې ته په هغې باندې ډېر ډاډه یې؟ هغه ورته نور خو مې عملونه نشته، خو د توحید به ځان سره وړمه چې هغه د کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه یو الله مې لا شریک منلی چې بل څوک د عبادت لایق نشته دی او الله عبادت مې کړی دی. نو دا شیطان ورته وایي ښه ته خو عالم یې او فلسفي عالم یې، تا سره پسه عقلي دلیل شته چې ته الله پې ثابت کړي چې په دې باندې تا یو الله ومنې؟ هغه ورته و. نو یو عقلي دلیل ورته وویل امام رازي رحمه الله. دا خو شیطان و، خو ډېر پوره بلا مخکې تېر شوی ده. نو دې شیطان په ده باندې اعتراض وکړو چې دا کوم عقلي دلیل چې تا وویل که نه، دې باندې دا اعتراض دی. نو امام رازي رحمه الله خو لوی عالم و، بل دلیل ورته وویل، هغه پې بل اعتراض وکړو، ده ورته بل دلیل وویل عقلي، هغه پې بل یو دلایل عقلي ورته وویل. خو شیطان په هر یو باندې یو اعتراض کولو، تر اخره پورې ورته ویل چې ستا څومره دلایلو دا ټولو باندې اعتراض دی او لحاظ ستا د عقلیه دلیلونه چې دي که نه امام رازي رحمه الله ته شیطان وایي داسې نه دي. نو امام رازي رحمه الله ډېر زیات خفه شو چې هر یو دلیل وایم دی په اعتراض کې، داسې حساب دی. نو په دغه وخت کې د امام رازي رحمه الله ته خپل استاد شیخ نجم الدین د هغه دا څېره ورته مخته شوله، داسې یو رقم څېره یې مخته ذهن ته څېره د خپل استاد راغله. ورته ویل چې ای امام رازي دا شیطان دی، ورته ووایه چې زه الله جل جلاله بغیر دلیله منم، ما ته هېڅ دلیل ته ضرورت نشته، دلیل ملیل زه نه غواړم، زه بغیر دلیله منم. کله چې شیطان ته دا خبره وکړله که نه، نو شیطان ډېر زیات خفه شو چې دا یې راته کومه خبره وکړله چې زه الله بغیر دلیله منم. نو شیطان ډېر زیات خفه شو او ورته ویل چې زه امام رازي په ټول عمر کې مې ګمراه نه کړلې او اخر وخت کې مې در باندې کوشش کولی چې ګمراه دې کړم، د ایمان نه دې خلاص کړم، خو داسې خبره دې راته وکړله چې د دې جواب ما سره بیخي شته نه. نو شیطان همداسې سر ټیټی شو او لاړ وتښتېدلو. نو دغه شیطان مونږ ته به استادان ویل ډېر زیات کوشش کوي چې انسان ګمراه کړي او ایمان خطا کړي. همدغسې امام احمد بن حنبل رحمه الله دا دویمه واقعه ګوره د واقعاتو کې ډېر زیات ګوره پند او عبرت دی، دا زده کوئ ښه. امام احمد بن حنبل رحمه الله چې دی چې کله وفات کېدو، هغه آخري حالات چې کله به بېهوشه شو، کله به په هوش کې راغی، چې بېهوشه به شو نو ده به ویل چې لا بعدو لا بعدو، داسې الفاظ به ویل. په هوش به بیا راغی، شاګردان به ورته ویل چې استاده تا داسې الفاظ ویل چې لا بعدو لا بعدو، دې څه معنا؟ وایي ما ته به شیطان راغی د بېهوشۍ په حالت کې، ما ته به ویل چې ای امام احمده ته ټول عمر ما ګمراه نه کړې او دا دې اوس رانه وفات کېږي او ځان سره به ایمان ویسي او جنتي به شي. نو د امام احمد رحمه الله به ورته ویل چې لا بعدو، لا تر اوسه پورې لا وخته نه ده، لا ډېر وخته کېدی شي اوس مې هم ګمراه کړې، ستا د شر نه تر هغې وخته پورې زه نشم بچ کېدلی تر څو پورې ما کیسه وي. که ستا رانه ووتل او د ایمان سره لاړم نو زه به ستا د شر نه بچ شم. خو ډېر لوی شري ګورې دا دغه شیطان په آخري وخت کې په خلکو باندې کوشش کوي. شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله دا یو لوی بزرګ عالم تېر شوی دی، دې یو ورځ صحرا ته ووتلو، ځنګل ته په چکر باندې وتلو، د ژوند آخري شېبې وې. کله چې بیرون وتلو نو یو رڼا یې وکتله، په دې رڼا نه ورته یو اواز راغی چې شیخ عبدالقادر جیلاني تا د الله په لاره کې ډېر تکلیفونه تېر کړل، ډېر مشقتونه تېر کړل او ته ډېر زحمتونه دي باسلې، ته نور عبادت مه کوه، تا ته نور عبادت معاف شو، که ګناهونه کوې که هر څه کوې تا ته اجازت دی. نو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله چې وپوه شو چې دا خو شیطان دی، دا اواز چې ما ته کړی دا شیطان دی. ځکه الله جل جلاله خپل پیغمبر ته وایي چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب عبادت کوه تر دې پورې چې تا ته یقین راشي، یعنی مرګ راشي. نو خپل پیغمبر ته عبادت نه معاف کوي، نو زه څوک یم چې ما ته عبادت یې راته معاف کو؟ نو معلومه دا شوله شیطان ته ویل چې ای لعینه ته شیطان ابلیس یې، چې هغه خپل پیغمبر ته عبادت نه معاف کوي نو ما ته یې څنګه معاف کو؟ نو دغه شیطان ورته واپس جواب ورکړو، خپل هغه کوم اصلي څېره کې ورته راغی، ورته ویل چې ای شیخ عبدالقادر جیلاني علم در سره ډېر زیات و، په علم رانه الله جل په علم دې رانه ځان بچ کو، که علم در سره نه ته به مې اوس ګمراه کړی. ستا غوندې اویا ابدالان، ستا غوندې بزرګان خلک ول اویا دانې هغه مې مخکې همدغسې ګمراه کړي وو. ما ورته عبادت مه کوه، ښه هغې فکر کړو چې دا راته الله ویلي دي،
خو ما ورته ویلي هغې مې ګمراه کړل خو تا سره علم و په علم دې رانه ځان بچ کړو. نو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله ورته بیا بل ډېر ښایسته جواب ورکړو ورته ویل چې ای شیطان دا ستا دویم چال دی اوس که زه درته وایم چې او ما سره علم و په علم مې درنه ځان بچ کړو نو دا خو مې یوه ګناه ده نو زه ما درنه په علم ځان نه دی بچ کړی زه درنه د الله په فضل بچ شوی یم دا چې زه خپل ایمان مې درنه محفوظ کړو دا ما نه دی محفوظ کړی دا د الله فضل و یو کرم په موږ باندې وشو چې دا موږ بچ کړو. دا ګوره چې د الله تعالی دا سرمایه چاته ورکوي که نه دا زموږ او تاسو کمال نه دی موږ او تاسو ډېر خوشحاله یو چې موږ سره ایمان دی. نو دغه شیطان موږ ته به استادانو انتهایی زیات کوشش کوي چې دا انسان ګمراه کړي. د چا چې زنکدن وي زنکدن دې زنکدن حالت کې شیطان په مختلفو صورتونو کې راځي. کله د مور په شکل کې راشي دا بچي ته وایي چې بچیه کافر شه زه چې کله مې مرګ وخت و زه کافره شوم اوس جنت کې ګرځم ته هم کافر شه. نو هغه که ایمان قوي خو جواب ورکړي کافر نشي. کله د پلار په شکل کې کله د استاد په شکل کې کله د ملګري کله رور خور داسې شکل کې ورته دا شیطان راځي خو غواړي چې دا انسان ګمراه کړي او د قیمتي سرمایه چې ایمان ده دا ترېنه واخلي.